بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمانوم د تحسین الله تاثیر خبره بنن کوي چې د اسرایل خلاف دا وخت پر ټوله دنیا کې درې غټ بلاکس جوړ شول او دا داسې بلاکس دي چې د اسرایل انتهایی پریشانه کړی دی او دا ټول صورتحال د غزا په حمایت کې سي. اولنې بلاک کوم خبرو کو هغه د پاکستان، د ایران، ترکیه دی، دغه شان ورسره خطه کې نور مسلمان ملکونه دي. دویم بلاک د امریکای او د عرب ملکونو دی. دریم بلاک چې کوم دی هغه د یورپی ملکونو دی. یو باندې به اوس خبره کوو تفصیل سره، خو دلته یو وړوکی غوند ریکوست دی تاسو ته، که تاسو زما دا چینل نوي سبسکرایب کړی نو پلیز تحسین الله تاثیر سبسکرایب کړئ. که د پاکستان بلاک خبره موږ وکړو چې کله د پاکستان او انډیا ترمنځ کشیدګي وه نو دې دوران اسرائیل ښکاره د انډیا سپورټ وکړو او ترکیه او آذربایجان د پاکستان سپورټ وکړو. د انډیا سره اتحادي چې کوم هغه اسرائیل نو ظاهره خبره ده چې د دشمن دوست چې دی هغه دشمنی، نو د انډیا نه بعد اسرائیل د پاکستان دشمن شو. بل طرف ته ترکیه او آذربایجان د انډیا سره مختلف معاملاتو باندې تعلقات نه دي، نو هغوی د پاکستان ملګرتیا وکړه. نو اوس پاکستان لګېدلی دی چې د ترکیه او آذربایجان د انډیا خلاف ایران چې ډایرکټ د اسرائیل سره تعلقات ټیک نه دي، دغه شان تاجکستان بیا په دې خطه کې ورسره لا په ظاهره خو نه دي، افغانستان شو او روس او چین چې د مخکې نه هم د اسرائیل خلاف دي یا د اسرائیل سره تعلقات ټیک نه دي او پاکستان سره ملګري دي یا د غزا معامله د غزا مسلمانانو په کې سپورټ کوي. نو پاکستان اوس دا بلاک جوړي. دا وخت وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل عاصم منیر اعلی سطحي وفد دوره باندې تللی دي. اول دوره د ایران وکړه، بیا د ترکیه وکړه، بیا د آذربایجان وکړه، اوس به تاجکستان دوره کوي او په دې کې دا خبره یقیني کوي چې دا ملکونه چې کوم د انډیا خلاف دي یا د اسرائیل خلاف دي دا یو بلاک جوړ کړي، یو ګروپ جوړ کړي په دې خطه کې، او چې کوم اسرائیل انډیا دلته راوچتي انډیا هم راکته کړي او د اسرائیل چې کوم پریشر دی هغه هم ختم کړي. د دوی ملکونو تعلقات د مخکې نه هم هغه دفاعي شعبو کې هم د یو بل سره تعاون، خو اوس دغه تعاون چې دی هغه نور سیوا کوي. پاکستان چې کله د ایران دوره وکړه نو وزیر اعظم شهباز شریف هلته د ایران د جوهري پروګرام حمایت وکړو. دغه شان د ترکیه آذربایجان دورو پر موخه باندې د دواړو ملکونو مشرانو ویل چې په خطه کې د استحکام لپاره د امن لپاره ضروري ده چې دا ملکونه د یو بل سره دفاعي تعاون سیوا کوي. نو دا وخت پاکستان چې کوم دی دا بلاک جوړي او دا بلاک نه صرف د انډیا خلاف به استعمالیږي، دا به د اسرائیل خلاف هم استعمالیږي. دویم بلاک چې کوم دی هغه د عرب ملکونو او د امریکې دی. امریکا یو داسې ملک دی چې تر اوسه پورې چې اسرائیل څه کړي دي د امریکې په سپورټ باندې کړي دي. د غزا چې څومره جنګ شوی دی دا د امریکې په اوږو باندې شوی دی، دغه پوره مرسته د امریکې وه. خو اوس امریکا چې کوم ده هغه د اسرائیل نه سیټه شوې ده او عرب ملکونو سره تعلقات نږدې کړي دي او عرب ملکونه د اسرائیل خلاف دي. ګوره ټرمپ داسې سړی دی چې هغه زیات توجه په تجارت باندې ورکوي. هغه خپل الیکشن کمپین دوران هم دا خبره کړې وه چې زه به د دنیا نه د جنګونو خاتمه کوم او ټوله توجه به په تجارت باندې. عرب ملکونه دا وخت په امریکا کې تقریبا $1 ټریلیون انویسټمنټ کوي او ټرمپ دپاره د دې نه بله غټه خبره نشته دی. نو هم دا وجه ده چې ټرمپ او سعودي یا نور عرب ملکونه یو بل ته نږدې شي دي او بیا خاص کر چې ټرمپ کومه د دوره وکړه د میډل ایسټ او دغه درې ملکونو په هغه کې ټرمپ داسې ډیسیژن واخیستل، داسې اعلانات یې وکړل چې په هغې کې نه صرف اسرائیلي سایلان کړی دی بلکې اسرائیلي پریشانه کړی هم دی. یو په هغې کې دا و چې په ریاض کې احمد الشرع کوم چې د شام عبوري صدر دی د ټرمپ سره ملاقات وکړو. ټرمپ دغه تعریف وکړو او شام نه پابندیانو ختمولو اعلان وکړو. دویم هغه د ترکیې صدر تعریف وکړو، ترکیې نه پابندیانو ختمولو اندیه هم ورکړه. دریم په دې کې یمن کې د حوثیانو د فوج ترمنځ جنګبندۍ مذاکرات وکړو، معاهده وکړه. څلورم د حماس سره امریکا ډایرکټ مذاکرات وکړه او چې کوم قیدیان دي یا کوم یو قیدي متعلق دا ویل کېږي چې په غزا کې دی د حماس سره د هغه د رهایي ډیل یې ورسره وکړو. پنځم امریکا چې هغه دا غواړي چې د ایران سره جوهري ډیل وکړي او دا پنځه واړه داسې خبرې دي چې د اسرائیل ته په یو صورت کې هم قبول نه دي او دلته امریکې نه د اسرائیل سره مشوره کړې، نه په اعتماد کې اخیستې، نه یې ورسره رابطه کړې ده، بلکل خپل په سر باندې کړي او ظاهره دې نه دا پته لګي چې امریکا هم دا وخت اسرائیل سایډ لاین کوي. د دې په شا باندې دا وجه ده چې یو خو دا ده چې کوم وګورو په سعودي عرب کې زیات ملکونه داسې دي چې هلته بادشاهت دی او دغه بادشاهت ته خطره پیدا کېږي. د هغې وجه دا ده چې د عوامو رای چې دغه بدل شي د فلسطین په حق کې ده، خلک انټي اسرائیل شوی دی
او دغه بادشاهت چې کوم دی یا دغه بادشاهان چې دي دوی سره دا یره ده چې زمونږ بادشاهت ته چې کوم غله ناست دي کوم خلک ناست دي بادشاهت ختمول غواړي هغوی د عوام دغه حمایت حاصل کړي او ورسره زمونږ د بادشاهت خلاف روچت چې زموږ بادشاهت به ختم شي. نو عرب ملکونه یو وجه دا ده چې هغوی انټي اسرائیل دي او هغه د غزه حمایت یا په غزه کې صورتحال ټیک کول غواړي. دویمه وجه دا ده چې دا د عرب علاقایي مسله ده. که چېرته غزه باندې یا پر فلسطین باندې اسرائیل قبضه وکړه نو ظاهره خبره ده دا خلک د تیږې اصلاح آبادي چې کوم ده د دې یو غټ حساب عرب ملکونو ته ځي او عرب ملکونه دومره په لکونو کې خلک برداشت کولی نه شي. نو سعودي عرب هم غواړي چې دوه ریاستي حل روزي او دا مسله ختم شي او اسرائیل دلته کمزوري شي. دریم بلاک چې کوم دی هغه د یورپي ملکونو دی او په دې کې خاص کر کینیډا، فرانس او برطانیه دي. چې کله که ستاسو خیال راځي دا معامله خو په غزه کې د اکتوبر 2023 نه راپدې شروع ده او ښه ډېر قتلیام اسرائیل وکړو. تقریبا اوسه پورې 80,000 خلک مړه شول، 1 لک نه سوا جوبل دي، کورونه ودانۍ مکمل د ځمکې سره وار کړي دي. یورپي ملکونه هغه وخت کې نه روچتېدل. اوس داسې څه وشو چې یورپ ملکونه هم روچت شو، هغوی هم اسرائیل ته دړکې ورکوي، دمکیانې ورکوي چې بندیزونه به در باندې لګو چې په اسرائیل کې دغه غیر انساني سلوک ختم کړه. که موږ وګورو دغه جنگ روانو په روان کال په شروع کې جنگ بندۍ معاهده شوه، بیا په مارچ کې نتنیاهو دا معاهده ختمه کړه او چې کله دا معاهده ختمه کړه انساني امداد چې کوم هغه هم غزه ته بند کړه او د هغې سره هلته خوراک قلت پیدا شو. بیا یو څو ورځې مخکې یو ان سټیټمنټ جاري کړه که چېرته غزه ته د خوراک سپلای بحال نه شوه نو 14,000 ماشومان به د لوږې نه مړه شي. او دغه سټیټمنټ نه بعد فرانس، کینیډا او برطانیه بیان مخې ته راغی، مشترکه اعلامیه مخې ته راغله که چېرته اسرائیلي وزیر اعظم په فوري توګه باندې غزه ته د خوراک سپلای بحال نه کړه یا لارې کولو نه کړي نو دوی به په غزه باندې نه صرف پابندیان ولګي بلکې سفارتي تعلقات به ورسره هم ختم کړي. دې سره اسرائیل په پریشر کې راغی. اسرائیلي وزیر اعظم لار کوله وکړه. یو ان مطابق روزانه بنیاد باندې 500 ټرکونه سپلای پکار ده غزه ته، خو اسرائیلي وزیر اعظم صرف د 100 ټرکونو اجازت ورکوم او په اوله روز باندې صرف 15 ټرکونه پرېښودل او چې کله هغه 15 ټرکونه لاړل نو خلک وږي وو، په هغه ټرکونو باندې راغی، ګڼه جوړه شوه، رش جوړ شو. نو په هغې باندې هم اسرائیلي فوج کاروي وکړه، ویل چې دا خو د حماس غړي دي او دا امداد چې کوم دی د عام خلکو ته نه رسي، د حماس غړي ځان ته رسي. نو دلته دا 2 نمبري هم وکړه. خو بهرحال یورپي ملکونه چې کوم دي هغه اوس ښکاره د اسرائیل خلاف شوي دي او د هغې په شا باندې هم یو څو وجوهات دي. یو وجه خو دا ده چې کله دغه عرب ملکونه په شانتي کې دغه آبادي چې کوم ده د دې یو حصه به یورپي ملکونو ته هم ځي او هغوی هم دا نشي برداشت کولی. بل څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه چې په عرب ملکونو کې د عوام رای بدل شوې ده، بادشاهت ته خطره پیدا شوې ده، دغه شانتي په یورپي ملکونو کې هم حکومتونو ته خطره پیدا شوې ده. د یورپي خلکو هم د حماس د غزه مسلمانانو سره همدردي پیدا شوې ده، هغه هم انټي اسرائیل شوي دي. او د الیکشن نه مخکې چې کوم سرویس شي دي په دغه ملکونو کې نو هغه داسې دي چې کومه پارټي اسرائیل سپورټ کوي نو هغې سره به د عوام حمایت کم وي. لکه څنګه چې موږ د امریکې الیکشن وګورو، د ټرمپ د مسلمانانو ووټ په دې وجه باندې اخیستی، د ووټ یو غټه برخه ده چې ټرمپ دا ویلي چې زه به په غزه کې جنګ بندي کوم، د هغې په وجه باندې ټرمپ حمایتیان زیات و، ټرمپ زیات ووټ اخیستی. سیم سچویشن په یورپي ملکونو کې هم دی. کوم ملک چې کومه پارټي چې د اسرائیل په حمایت کې وه نو هغوی ته به ووټ نه میلاویږي، چې کوم خلاف وه هغوی ته به ووټ میلاویږي. نو په یورپ ملکونو کې دغه یو یاره هم د موجوده حکومتونو سره یا حکومتي پارټیانو سره چې د عوام رای بدل شوې ده نو هغوی هم د عوامي رای په لار باندې به خپل ډیسیژن خپل فیصلې مخکې کوي. بله غټه وجه دا ده چې سپین، ډنمارک، نیدرلینډ داسې ملکونه دي چې دوی د مخکې نه غزه تسلیم کړې ده او د باقي ملکونو سره اوس دا یره ده چې موږ په هغه لیست کې شمار نشو چې کوم د اسرائیل سره حمایتیان دي او اسرائیل په تاریخ کې داسې لیکل کېږي چې د په غزه کې نسل کشي کړې ده. نو دغه ټیک نه بچ کېدو لپاره، د دغه داغ نه بچ کېدو لپاره هم اوس د هوا رخ بدل شوی دی. څنګه د 3 ملکونو غزه تسلیم کړې ده، د 3 ملکونه نور راغلو، دغه شان باقي ملکونه به هم ورو ورو د اسرائیل خلاف ځي او د غزه په حمایت کې به دا هر څه مخې ته راځي. بیا د ټول نه اهم راتلونکې میاشت 14 جون باندې د یو ان په سرپرستۍ کې د امریکې په نیویارک کې د سعودي عرب او د فرانس په مشرۍ کې یو اجلاس کېدونکی دی او په دې اجلاس کې به باقاعده حکمت عملي جوړیږي
چې په غزا کې په فلسطین او په اسرائیل ترمنځ چې کوم دا جګړه ده دا ختمه کړي، دوه ریاستي حل راوباسي، یو داسې حکمت عملي به جوړیږي چې هغه په هر صورت کې عملي کیږي. یعنی هغه به دا نورو کانفرنسز په شان دي نه چې یو کانفرنس شو خبره ختمه شوه، دا به داسې کانفرنس چې په دې کې کومه فیصله شوه هغه به په هر صورت کې عملي کیږي. که دا ټول سچویشن موږ وګورو، که د عرب ملکونو د امریکې خپل انټرست دی، که د یورپي ملکونو خپل انټرست دی، که د پاکستان او د بھارت ترمنځ په دې خطه کې د ملکونو خپل انټرست دی، او د دوی چې کوم پلانینګ جوړیږي هغه قدرتي تور د حماس او د غزا په حمایت کې ځي او د اسرائیل په مخالفت کې ځي. یعنی چې کوم صورتحال دی هغه د الله پاک طرف نه داسې جوړ شوی دی چې کوم ملک خپل په مفاد کې فیصله کوي نو هغه د حماس د غزا په حمایت کې ځي او اتوماتیکلی د اسرائیل په مخالفت کې ځي او د پوره صورتحال د هر څه اسرائیل دا وخت انتهایی پریشانه کړی دی او اسرائیل خو دا پلانینګ و چې هغه په غزا کې ځمکني کاروي کې پوره غزا باندې به قبضه وکړي، خو اوس هغه منصوبه هم ناکامه ښکاري.